دوستانو د یو وخت خبره ده چې په یو ښار کې یو ښځه اوسېدله چې د مومو ټګمارې په نامه سره مشهوره وه. دې ښځې په خپله چلاکي او په خپله مکاري بڼې د ډېرو خلکو څخه دولت لوټ کړی و. یو ورځ مومو ټګماره د بازار خواته روانه وه. د دې په قندیل کې تیل ختم سوي وو، نو د ګاسلیټ د اخیستلو دپاره د بازار خواته روانه وه. پر لارې باندې یو جومپړی ولیده چې په هغه جومپړی کې یو فقیر ناست و. دا فقیر خپل کمیس کښلی و او خپل کمیس ته پیوند لګاوی، یعنی کې خپل کالي یې ګنډل. د فقیر کالي چونکې هر ځای څري وي او هر ځای پیوندونه ورلګېدلي، نو مومو ټګني دی لږ په غور سره ورته وکتل. نو دې ته دا معلومه سوه چې دا فقیر په خپل کمیس کې د سونې او د چاندۍ سکې ګنډي. چونکې دا ورته ولاړه وه، دی دا ټول منظر ولیدی، نو د دې دماغ ته دا سوچ رالی چې زه به څنګه د دا فقیر څه د ده د ټول عمر جمع پونجي غلا کومه. د دې دپاره دې په خپل ذهن کې ترکیبونه شروع کړلو او د فقیر خواته ولاړه. فقیر ته سلام وکړ او د فقیر تعریف یې شروع کړي چې بابا جي ته ماته ډېر بزرګ سړی معلومیږې او ته ماته ډېر برکتي سړی معلومیږې. ما تا ته دا خواست دی چې ته یو وار زما سره کور ته ولاړ سه، نو ستا په وجې به زما په کور کې هم برکت راسي. زه به ستا خدمت وکم او ما ته به ستا د خدمت موقع میلاو سي. بابا جي چې د دا ښځې خبرې واورېدې، نو د ځان سره سوچ وکړي چې زه دا ښځه نه پیژنم، زه څنګه د دې سره ولاړ سم. نو دې ته انکار وکړي چې ځه پر خپله لاره باندې ځه، زه ستا سره نسم تلی. مومو ټګني بیا پریشانه سوه و ده ته وویلې چې بابا جي چې دلته ناست یې، ستا نه د خدمت والا سته، نه ته ته ښه کانه میلاویږي. نو زما ستاسو دا التجا ده چې ته زما سره ولاړ سه، زه به ته ته ښه کانې در پخې کم، ښه شلومبې به درکم او نور به کالي هم در پرینځم او ستا ښه خدمت به وکم. لیکن دا فقیر د مومو ټګني یوه خبر هم نه منله او دې ته صاف انکار وکړي چې زه ستا سره نه ځم. آخر کې مومو ټګني په خشم سوه او بابا جي ته وویلې چې ته خو به زما سره کور ته په هر حالت کې ځې، اوس ستا خوښه ده که په رضا راسره ځې که په زوره راسره ځې. فقیر و دې ته نور په خشم سو او دې ته یې پر خپله لار باندې د تللو صلاح ورکړله. مومو ټګني د ځان سره لږ سوچ وکړي، شاوخوا یې وکتل، 3-4 خلک پر لاره باندې روان وو. هغه چې دوی ته رانږدې سو، مومو ټګني په زور زور باندې بغارې شروع کړې، نارې یې شروع کړې. د 3-4 خلکو چې دا بغارې واورېدې، نو د دې ښځې خواته رالو او مومو ټګني ته یې وویلې چې خوره څه مسله ده. مومو ټګني ورته وویلې چې وروره دا سړي ته وګوره، دا زما خاوند دی او د ډېرې شپو څخه د کوره څخه وتلی دی، دلته په دا جومپړۍ کې ناست دی، زما بچیان وږي تږي ناست دي، د ده په انتظار دي، دی زما سره کور ته نه ځي. دا خبره چې دا فقیر واورېده، هغه نور هم په غوسه سو او دا خلکو ته یې وویلې چې دا زما ښځه نه ده، نه زه دا پیژنم، دا اول وار دی چې زه دا وینم. لیکن مومو ټګني په داسې مکاري او په داسې چلاکي باندې خبرې د خلکو ته وکړې چې د ټولو خلکو دا یقین سو چې دا سړی دروغ وایي او دا واقعي د مومو ټګني میړه دی. آخر حالات دا ته راورسېدو چې دا خلکو فقیر جوړ وټکاوی او د مومو ټګني سره په زوره روان کړي. پر لارې باندې مومو ټګني او فقیر ته وویلې چې ما تا ته نه وویلې چې زه به تا په هر حالت کې کور ته بیایم، چا ستا رضا وي که نه وي. پر لارې باندې دا فقیر د ځان سره سوچ وکړي چې دا څومره مکاره ښځه ده او څومره په چلاکي سره زه خپل کور ته راوستم. دا فقیر چې کور ته راورسېدی، مومو ټګني و ده ته ښه ډوډۍ ورکړله، ښه شلومبې یې ورکړلې. ده چې دا ډوډۍ وخوړه، ده ته ډېر ښه خوند ورکوي او بیا د ځان سره دا سوچ وکړي چې دا خو واقعي ډېره ښه ښځه ده، ما هسې د دې سره د نن راتللو ضد کاوی چې اول راغلی وای دا ډوډۍ به مې هم خوړلې وای او ښه به وسا سوی هم وای، دا شلومبې به مې هم څښلې وای. ښه ډوډۍ ښه شلومبې چې وڅښې، بابا جي له خوب ورغلی او ده ته ډېر ښه خوند ورکوي چې دی صدقې بیده سي. مومو ټګني د فقیر خواته راله او د فقیر صفت یې شروع کړي او ده ته ښه ښه خبرې کولې.
دا خبرې چې فقیر واورېدې دی نور هم خوشحاله سو. په دغه خبرو کې موموټګني ورته وویلې چې بابا دا ستا کپړې ما ته راوکاږه، زه به تا له نورې کپړې راوړم، راسه ته آرام وکړه او دا ستا کپړې به زه ښه در صفا کړم. باباجي په خبرو کې راغلی و، ډوډۍ یې ډېر خوند اخیستی و. د ده څه دا ویر سو چې د ده ټول د ژوند جمع پونجي په دا کپړو کې پټه ده. د خپلې کپړې ور وکښلې او دا موموټګني ته یې ورکړې چې دا ورله صفا کړي او پر هغه ځګي باندې پر بالښته باندې بیده سو. موموټګني چې په کم کور کې اوسېدله هغه د کرایې کور و او دې ته چې څنګه د فقیر د کالي میلاو سو، دې د هغه څه د فقیر جمع پونجي د څو نیو د چاندۍ سکې وکاږلې او کور یې پرېږداوی او د ښاره څه ورکه سوله. فقیر چې راپورته سو د خپل شاوخوا چې وکتل کور کې یو څوک هم نه دی موجود او بیا یې خپل کالۍ ته ذهن لاړی چې کالي خو تا ودې ته ورکړي وو، په هغه کې خو ستا د ټول عمر دولت و. او بیا یې بغاري او نارې شروع کړې چې آی زه لوټ سولمه، زما د ټول عمر کمایي ولاړه. د ده بغارې او چغې چې آس پاس خلکو واورېدې د ده خواته رالو او د څه پوښتنه وکړه چې باباجي پر چش باندې بغارې وی. د ټوله کیسه ورته وکړه چې دا رقم ښځه وه، زه یې کور ته راوستم، ماته یې ښه ډوډۍ راکړه، ښه شلومبې یې راکړې او زما ټول جمع پونجې یې زما څخه غلا کړه. د آس پاس خلک ټول په میدانو سو چې دا ښځه پیدا کړي، خو د یار طرف ته وکتل دوی ته ښځه نه سوه میلاو. د دې بعد څو میاشتې تېرې سوې. موموټګني چې په کم کور کې پټه وه د هغه کور څخه بیا راووته، خپله حلیه یې بدله کړه او په لاس کې یو ګډوه راواخیسته او د اچار د جوړدنګ دپاره را روانه سوه چې په بازار کې به زه د اچار د جوړدو دپاره څه تیل واخم. دا یو دکان طرف ته را روانه وه چې په هغه کې یو سړي تیل جوړول او د خپل دکان مخ ته یو غوا هم تړلې وه چې هغه یې د خرڅېدنګ دپاره درولې وه. موموټګني د دا دکان څنګ ته ودرېدله او لږ انتظار یې وکړ. څه انتظار بعد یو ګراک رالی او د سړي ته وویلې چې زه دا غوا اخم. موموټګني په دغه حالات کې دکان ته راننوته او د سړي ته وویلې چې ماته 5 کیلو تیل راکه، زه اچار به جوړوم. د سړي ورته وویلې چې مورکۍ 2 منټه انتظار وکړه، زه مازې پر دا ګراک باندې د زما غوا خرڅوم. دا هلته کښېنسته. دا ګراک غوا ډېره خوښه سوه او د دکاندار څخه پوښتنه وکړه چې دا غوا په څو ده. د دکاندار ورته وویل چې دا په 500 روپۍ ده. د ګراک چونکې د غوا ډېره زیاته خوښه وه نو د سړي ته یې 500 روپۍ ورکړې او غوا یې دغه ځکه یې ثبوته. دې نه بعد د دکاندار موموټګني ته وویلې چې ستا خوا سیم تازه تیل په کار دي، ته د عام اچار په جوړې، نو لحاظه تیل خوا دې جوړیږي، زه به تا ته تازه تیل درکم، ته ما ته 5 منټه راکړه، زه مازې در کوره پورې ځم، دا پیسې ږدم. دا سړی روان سو. د ده شاته شاته موموټګني هم روانه سوه او دی چې خپل کور ته ورسېدی، خپل کور دروازه یې په زور ور وټکوله. د ده کور والا راووته. دی ډېر خوشحاله و او کور والا ته دا وویلې چې ما خپله غوا په ډېر ښه قیمت باندې خرڅه کړه، دا 500 روپۍ ګټه مې کړې ده، دا د ځان سره کښېږده او چې کوم وخت زما په کار سي بیا به زه ستا صبر ته واخمه. موموټګني دا ټول صورتحال ویل دی. د دکاندار د راتلو څخه مخکې بیرته دکان ته ځان راورساوی او یو څو منټه بعد د دکاندار هم راورسېدی او دې ته ښه تازه تیل ورکړلو او دا خواته ولاړه چې په کم خوا کې د دکاندار کور و. د دکاندار د کور دروازه یې ور وټکوله. دکاندار معاینه چې دروازه خلاصه کړه نو د دروازې مخ ته یو بوډۍ ښځه ولاړه ده چې پر سر باندې نکریزې هم کړي دي او سپین پوړنی هم په سر دی، په لاس کې یو ګډوه ده چې په هغه کې تیل دي. موموټګماري د دا ښځې پر سر باندې لاس ور تېر کړي او ښه سلام دعا یې ورسره وکړله. د سلام دعا نه بعد یې بیا ورته وویلې چې زما حج کړی دی، ستا مېړه ما پېژني او پر ما یې ډېره بروسه ده. ستا مېړه زه راواستوم چې لږ سدقۍ مخکې چې کومه غوا ده خرڅه کړې وه د هغه قیمت 500 روپۍ و. هغه سړی برته رالی او غوا یې نه سوه خوښه او ستا مېړه زه راستولی یم چې 500 روپۍ برته دله وروړم.
نو دا ښځې ورته وویلې چې زه خو تا نه پېژنم، زه ته د څنګه د 1500 روپۍ درکړم او دی په خپله ولې نه رالی. نو د مومو ټګمارې ورته وویلې چې هغه سړي غوا نه وه خوښه، ستا مېړه نه یې لکاوی، نو لہذا ستا میړه صرف او صرف پر ما باندې بروسه کوله، چونکې ما حج هم کړی دی او د ده څه مې ډېرې سوداوې هم کړي دي. نو ده ما ته دا التجا وکړه چې ته ورشه زما د معاینې څه دا پیسې راواخله. د مومو ټګمارې خبرې چې دا ښځې واورېدې نو د دې پر خبرې یقین رالی او مومو ټګمارې ته 1500 روپۍ ورکړلې. مومو ټګمارې 1500 روپۍ ځان سره ونیولې او دغه ځکه یې څه ورکه سوله. د سړی چې ماښام کور ته رالی ښځې ته وویلې چې 1500 روپۍ خو راکړه، سر زه یو کار به کومه. ښځې ورته وویلې خو ما ته په هغه صدقې ورته در واستولې، داسې یو اجاړۍ راله، هغې ویلې زه تا استولی یم او ستا 1500 روپۍ ورته په کار وې، کم چې ګراک و هغه پښیمانه سوی و. د سړی ډېر حیران سو او خپلې معاینې ته ډېر په غوسه سو چې یو ښځه خو راغلې وه زما سره تیل هم اخیستې وو، خو هغه ما تاله د پیسو لپاره نه وه رالیږلې. ته څنګه دومره بېوقوفه یې چې د بل چا پر خبرو دې یقین وکوي. نو د دوکاندار ډېر په غوسه سو او خپله ښځه یې وویله. د ښځې په غاړې چې آس پاس کور والا واورېدې نو محلې والا ټول راجمع سو او داسې پوښتنه وکړه چې خیر دی ولې د خپله ښځه وایې. دا سړي ټول کیسه ورته وکړه چې دا رقم ما غوا خرڅه کړه او دا رقم ښځه راغلې وه او داسې د 1500 روپۍ یې د دې څخه اخیستې وې. نو محلې والا چې د دا ښځې ولیا دور بیان کړه نو دوی دا ورته وویلې چې دا بل څوک نسي کېدی، دا مومو ټګماره ده، ولې مخکې هم دا رقم وارداتونه دې کړي دي. او بیا یې ده ته دا دلاسه ورکړه چې ته خپله معاینه مه وه، موږ به ضرور دا مومو ټګماره پیدا کوو. نو دوی هر طرف ته ولاړو خو دوی ته مومو ټګماره نه سوه میلاو. د دې واردات نه بعد بیا څه ټیم تیر سو، مومو ټګمارې بیا خپل بیس بدل کړي او دا وار د باچا سلامت و محل ته راننوته. د باچا یو لور وله چې د هغې مور ډېره وختي مړه سوې وه. دا لور پر باچا باندې ډېره ګرانه وه. باچا د خپلې لور هر خواهش ورپوره کاوه. مومو ټګمارې چې د باچا لور خواته راله نو په ژړا سوله. د باچا لور د مومو ټګمارې خواته راله او ورته ویې ویلې چې خاله ته ولې ژاړې، ته ماته ووایه شاید زه ستا څه مدد وکړم. نو دا مومو ټګمارې ورته وویلې چې زویه زه ستا د مور خور یمه، چې کوم وخت ستا مور مړه سوې ده زه بیا دې خواته نه یم راغلی، لیکن نن زما د لور واده دی نو ته مې ډېرې یادېدلې نو ځکه ستا خواته رالمه چې تا د خپلې لور واده ته بوځمه. او بیا دا هم ورته وویلې چې ته مه بیریږه، ستا پلار په عدالت کې دی، د هغه مجلس ته ختم کېدو څخه مخکې به زه تا بیرته کور ته راورسوم. نو مومو ټګمارې خبرې په داسې انداز په داسې مکاري او په چلاکي باندې وکړلې چې د باچا لور هم په راضي سوله او دا یې په غوزي کې ونیوله. خپله مور وریاد سوله او ډېره په ژړا سوه او بیا یې دې ته دا یقین دهاني ورکړه چې زه ستا سره ځمه. نو مومو ټګمارې ورته وویلې چې زویه ژر ولاړ شه، ښه کالي واغونده، ښه زیور واغونده. نو ما او تا به دواړه واده له ولاړ څو. د باچا لور ولاړه، ښه قیمتي کالي یې واغوستو او ښه زیورونه یې په غاړه کړو او د مومو ټګمارې سره روانه سوله. مومو ټګمارې او د باچا لور چې یو ګنټه دوې سفر وکړي، د باچا سلامت لور ورته وویلې چې خاله زه نور نه شم تللی، زه ډېر ستړی یم، ستا کور چیرې دی؟ نو مومو ټګمارې ورته وویل چې زما کور لا لږ لیرې دی، ته نور سفر نسې کوی، ستړی ته راشه زه ته چا کره بوځمه، هلته به ما ته ډوډۍ هم وخورو او بیا به ته څه ارام هم وکړې. نو مومو ټګماره او د باچا لور د یو کور خواته ولاړه. په هغه کور کې چې دوی ورننوتو هغه د یو دوبي کور و. دوبي شاوخوا په کور کې تار جار کړی و، پر هغه باندې کپړې راځړېدلې او په کور کې یوه اوښ هم ولاړه وله. مومو ټګمارې و دا سړي ته وویلې چې زویه موږ په سفر باندې روان یو، ډېر ستړي سو، ستا خواته رالو چې څه حرام وکړو. دا دوبي ډېر سنجیده او ډېر معصومه سړی و. و دا مومو ټګمارې ته خپل کټ خالي کړي او دوی ته یې وویلې چې دوی پر دا باندې ارام وکړي، زه به ته له یخې اوبه راوړم. مومو ټګمارې ته وویلې چې زویه ته ماته ډېر ښه سړی ښکاره کېږې،
ستا ډېر کور ودان چې تا موږ ته ځاګی راکوي موږ به څه ارام وکړو او دا 100 پیسې واخله موږ له د بازاره څه ډوډۍ څه سنن هم راوړه چې موږ ځان موړ کړو. د دوبي د بازار خواته ولاړې مومو ټګمار ته دا معلومه و چې بازار دې ځای ډېر لیرې دی، نو لهذا و باچا لور ته یې وویل چې ته څه ارام وکړه چې دی ډوډۍ راوړي ته به لږ وساسې. د باچا سلامت لور چې بیده سوه نو مومو ټګمار یې د هغې د غاړې څه هغه زیور را خلاص کړي او د دوبي په کور کې چې څه کپړې ځړېدلې د هغسې یې غوټه جوړه کړه، هغه کیسونه پټه کړه او چې کوم وښوله پر هغه باندې سپره سوه او د دا علاقې څه بیا ورکه سوه. لږ ټیم چې تېر سو د باچا سلامت لور چې راپورته سوه نو دوبي ډوډۍ په لاس کې وه. ده ورته وویلې چې زما خاله څه سوه؟ هغه ورته وویل په خاله خو زه نه یم خبر، خو زما کپړې او زما اوښ هم نسته. ما ته داسې معلومېږي چې دا ښځې زما کپړې او اوښ غلا کړله. باچا سلامت لور چې خپلې غاړې ته وکتل چې په غاړه کې سونه هم نسته او بیا دا هم ورته وویل چې زما سونه هم غلا کړې ده. دوبي په بغارو په چغارو سو، آس پاس خلک راجمع سو. دوبي صاحب پوښتنه وکړه، دوبي ټوله کیسه ورته بیان کړه او دا نجلۍ ورته وویل چې زه د باچا لور یم، زما دا سونه هم غلا کړه، زما کور ته راغله او ما ته دا رقم خبر وکړي چې زه ستا د مور خور یم، نو زه د دې په خبرو کې رالم د دې سره راووتم. د باچا سلامت لور و دوبي ته وویل چې ته مه پریشانه کېږه، زه به ستا ملاقات د باچا سره در وکړم، باچا به تا ته انعامات درکړي. باچا سلامت خوا ته چې دوبي و د دوبي لور حاضره سوله. باچا ډېر په غوسه سو چې تا زما لور افغا کړې وه، چې ده زه نه یم افغا کړې بلکې ده زما ډېر خدمت کړی دی، ته ده ته څه انعام ورکړه دی به ولاړ سي. دوبي ته څه انعام میلاو سو، دوبي خپل کور ته ولاړی. باچا سلامت په ټول سلطنت کې دا حکم جاري کړي چې مومو ټګمار دې پیدا کړي او هغه ته به سخت سے سخت سزا ورکومه. په دې مابین کې بیا څو ورځې تېرې سوې. مومو ټګمار خپل حلیه بدله کړه او بازار کې روانه وه. په دې حالت کې هغه فقیر مومو ټګمار وپېژندله او مومو ټګمار یې ونیوله او هغې ته وویلې چې زما سونې او د چاندۍ سکې ماته راکړه، کنې زه تا باچا له بیایمه. مومو ټګمار یې ورته وویل چې ته شور مه لره، ما ستا د سونې او د چاندۍ سکې پټې کړي دي، چاته مې امانت ورکړی دی، راځه چې زه یې درله درکړمه. نو دا فقیر د مومو ټګمار په خبرو کې یو ور بیا راغلی، په دې باندې بسې سو. نو په بازار کې روان مومو ټګمار یې و دا فقیر ته وویل ته ودرې زه ستا سامان تاله راخلمه. مومو ټګمار د یو د غاښو ډاکټر په دوکان ننوته او هلته چې ورغله ډاکټر ته 50 روپۍ ورکړې او بیا یې د فقیر طرف اشاره ورته وکړه چې دا زما خاوند دی، د ټول غاښونه خوږېږي، ټوله شپه یې په داسې تکلیف باندې تېره کړې ده چې نه ما خوب کړی دی، نه ده خوب کړی دی، نه مې کشنیانو خوب کړی دی. نو لهذا دسه د غاښونه وکاږه، د 50 روپۍ ته یې واخئ او ورته چې هر څو درته ووایي چې زما غاښونه نه خوږېږي د خبره مه منئ، د دسه ټول غاښونه وکاږئ. مومو ټګمار دا دوکان څخه راووته. د فقیر ته یې وویلې چې دننه ورسه تا ته به خپل امانت میلاو سي. فقیر ډېر په میدان سره دوکان ته ورننوتی. دی چې څنګه دوکان ته راننوتی ډاکټر دی کښېناوی او په زور یې دی وینوي داسې یو غاښ وکښئ چې په دویم غاښ د کښونګو اراده یې وکړله. نو دا سړي ډېر شروع کوي او دا یې ورته وویل چې زما غاښونه هېڅ هم نه دي پس سوي او ډاکټر ته هم دا معلومه شوه چې غاښونه یې بلکل جوړ دي. نو لهذا د خبره یې واورېده، د بیا ټوله کیسه ورته وکړه چې دا رقم دا کومه ښځه چې زه رالیږلی یم دا زما څه پیسې غلا کړي دي، زما جمع پنجې یې راڅه غلا کړې ده. په دا صورتحال چې دوی کتل د دوکان مخکې مومو ټګماره دغه ځکه یې رفو چکر سوې وه او ورکه سوې وله. نو دا رقم مومو ټګمار یې د دا فقیر څخه ځان خلاص کړي. یو میاشت بیا به نورې تېرې سوي. مومو ټګمار یې بیا خپله حلیه بدله کړه او په بازار کې روانه وه. دوبي ته په مخه ورله. دوبي چې مومو ټګماره ولیدله دا یې ونیوله او دې ته وویلې چې زما اوښه دې څه کړې ده او زما کپړې چې دې زما څخه غلا کړې دي. نو مومو ټګمار ورته وویل چې ته مه باچا سلامت خواته مه بیایه، زه ستا اوښه او ستا کپړې ته درکوم. خو دوبي د دې خبره نه ومنله، دا یې د باچا سلامت او مخکې حاضره کړه. باچا سلامت ډېر په غوسه سو او دوبي ته نور هم انعام ورکړي چې تا مومو ټګماره ونیوله او خپله لور یې راوبلله چې واقعي د هغه ښځه ده که نه ده. لور یې تصدیق ورکوي چې و دا ښځې ما ته دوکه راکړه، دې زه د کوره څخه ایستلی ولم
او دا رقم ما څه زیور دی اغلا کوي. نو باچا سلامت ته حکم ورکوي چې د دې سر دې ور وخریل سي او په ټول ښار دې وګرځوي. نو د باچا د حکم تعمیل وسو. مومو ټګماري سر یې ور وخراوی او پر خره باندې سپاره کړه او په ټول ښار یې وګرځوله. د دې سزا نه بعد مومو ټګماري یو ور بیا د باچا مخکې پیښه کړه. نو باچا خپل سپایانو ته دا وویلې چې دوی دا بوځئ چې کومه دریا ده هغه دریا کې دا تزه کوي او مړه یې کوي. نو د سپایانو چې کوم مخ دا د ښار سره راوایسته دریا خواته راغله نو دا یې په دریا کې غورځوله. خو د مومو ټګمار ته دا وویلې چې ستا یو اخري خواهش یې نو موږ ته ووایه. مومو ټګماري دا ورته وویلې چې زه دوی ته یو داسې خبره کوم چې تاسو به ټول حیران یاست. زه چې یم مومو ټګماره نه یم، زه د باچا سلامت مور یم. باچا سلامت په هغه ټیم کې ډېر شراب څښلي وو، نو لحاظه دا سزا یې زما دپاره وټاکله. مومو ټګماره اوس هم په جیل کې د دوی په غلطي کې زه راپورته کړی یم. زه د باچا مور یم او په دې کې کار یو د باچا محل ته اول ورسېدی او دا یې ورته وویلې چې باچا سلامت ستا مور ژوندۍ ده، دوی ته به ډېر زیات انعام میلاو سي. اول سړي ته به دومره د سونې سکې میلاو سي، دویم سړي ته به دومره میلاو سي او دریم ته به دومره میلاو سي. او کار یو په تاسو کې اخري پاتې سو، هغه ته به باچا سلامت ډېره غټه سزا ورکړي. مومو ټګماري چې دا خبره وکړه ټول سپایان په میدان سو او د محل خواته رالو. باچا سلامت ته وویلې چې باچا سلامت ستا مور ژوندۍ ده. باچا سلامت یو ور بیا دوی ته په غوسه سو چې مومو ټګماري تاسو ته بیا دوکه درکړه. دوی چې بیرته د نهرو خواته رالو مومو ټګماره ورکه وه. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. دغه رقم مزیداره کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.